بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو له دوی سره پرته له دې کوم حجت نه وي چې که تاسې رښتیني نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه الله تاسو ته ژوند دربخي بیا همغه درته مرګ درکوي بیا همغه به تاسې د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د ځمکې او اسمانونو باچاهي د الله ده او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راغلی وي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځېږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به ته هره ډله پر زنګنو باندې پراته وګورې هرې ډلې ته به بلنه ورکړی شي چې راشي او خپل عملنامه وګوري هغو ته به وویل شي نن به تاسې ته د هغو عملونو بدله درکړی شي چې تاسې کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زمونږ تیاره کړې عملنامه ده چې پر تاسې سمه صحیح شاهدي وهي تاسې چې هر څه کول مونږ هغه لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.